ښاغلي صالح د دوشنبې په ورځ د تلې په 28مه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي د کابل ښار ټولې کوڅې سرایونه او سیمې تر استخباراتي پوښښ لاندې راغلي دي او د ناحیو حوزو او سیمو د لویو او وړو مجرمینو لیستونه هم د حوزو امیرونو ته ورکړل شوي چې د اقداماتو لپاره بشپړ اطلاعات لري. د جمهور رئیس لومړي مرستیال دا هم ویلي د بې اسنادو موټرو خاوندانو ته 2 میاشتې وخت ورکول کیږي چې خپل اسناد قانوني کړي. د همداشان د قانوني اسنادو له لرلو پرته د نیمکاره لوړو ودانیو خاوندانو ته خبرداری ورکړي چې تر کار لاندې ودانۍ به یې ونړولی شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت په جرمونو کې د سلګونه پولیسو لاس لرل افشا کړل. د دغه وزارت د کورني امنیت رئیس داود حساس د دوشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل د پولیسو د دغو مامورینو په بېلابېلو جرمونو کې لاس درلود. چارواکي وایي نږدې 100 کال نیول شوي دي. د 2000 نیول شوي پولیسو له ډلې یې 1400 په اداري فساد، 2 په وژنو او 152 د خلکو په ټپي کولو تورن دي. همدغه شان 1 د زنا او لیوتت او 450 د وسلوالو مخالفینو د نفوذي عواملو په تور نیول شوي دي. پوښتنه دا ده چې ولې د پولیسو مامورین پر دغو جرمونو لاس پورې کوي. د امنیتي ځواکونو پخوانی افسر محمد زمان په اړه وایي دا دوه نقطې دي چې یوې رهبري نشته دی، په نرخونو دي، په قیمتونو دي، په واسطو وسیلو ډېر بدانه شغل شته دی، ښه په کار پوه خلک شته دی. قرار کا قومي سیستم په دې وزارت کې کاملا مسلط دی. نو مشکل اساسي په رهبرۍ کې دی، په همدغه ګمارنه کې دی. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د جرمونو له ډېرېدو سره د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د کابل امنیت پر غاړه واخیست. که څو هم صالح او د کابل امنیه قماندانۍ دفترونه په دې اړه چې آیا په دغه 2 ورځو کې جرمونه کم شوي که څنګه څه نه وایي. خو د لومړي مرستیال د دفتر د نشراتو رئیس رضوان مراد رسنیو ته وویل چې ښاغلی صالح هڅه کوي چې د امنیتي بنسټونو په همغږۍ د کابل ښار په امنیت کې ښه والی راشي.